السلام علیکم ملګرو. شاهین افریدي د کرکټ په دنیا کې هغه کارنامه وکړه چې دا کارنامه د دنیا غټ بالرانو نه ده ترسره کړې. شعیب اختر، وسیم اکرم او وقار یونس هم دا غټ ریکارډ نه دی مات کړی. دا کم ریکارډ چې شاهین شاه افریدي جوړ کړی دی. د پاکستان کرکټ ټیم اٹیکنګ فاسټ بولر شاهین شاه افریدي په 88 ونډ انټرنیشنل میچونو کې 103 وکټې ترلاسه کړې دي چې دا ریکارډ وسیم اکرم، شعیب اختر او وقار یونس هم نه دی جوړ کړی. شاهین شاه افریدي د 30 کالو په عمر کې د پاکستان کرکټ ټیم واحد داسې فاسټ بولر شو چې په 88 ونډ انټرنیشنل میچونو کې 103 وکټې ترلاسه کړې. او د شاهین شاه افریدي یو بل غټه کارنامه، یو غټ ریکارډ، د پاکستان کرکټ ټیم په خواني فاسټ بولر وسیم اکرم د خپل کرکټ کیریئر په دوران کې صرف یو پیر د ورلد کپ په میچ کې 15 وکټې ترلاسه کړې دي. خو ایز فاسټ بولر شاهین شاه افریدي د وسیم اکرم نه هم مخکې شو. شاهین شاه افریدي دوه پیری د ورلد کپ په میچونو کې 15 وکټې ترلاسه کړې دي. شاهین افریدي په ورلد کپ 2019 کې د بنگلاديش خلاف په یو میچ کې 6 وکټې ترلاسه کړې وي. او شاهین شاه افریدي ابل ورځ د استرالیا خلاف د ورلد کپ په میچ کې دوباره یو ځل بیا 15 وکټې ترلاسه کړې. شاهین افریدي چې خاص کر مخکې په 2021-2022 کې څنګه بالینګ ترسره کاو، نو په ورلد کپ 2023 کې هغه شانتي بالینګ نه کوي. ان شاء الله امید ده چې شاهین شاه افریدي به دوباره کم بیک کوي او په خپل کرکټ کیریئر کې به داسې نور غټ ریکارډونه ماتوي.